د منځني کورمې مدني فعالانو د نهې پر ورځ له حکومته غوښتنه کړې چې د رابطې سهولت ور برابرولو لپاره هغه هلته د موبایل ستنې ولګول شي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي په کوزه او بره کورمه کې انټرنیټ او د رابطې سهولتونه شته، خو د یاد علاقې اوسیدونکي هیڅ دا ذریعه نه لري ولې چې هغه هلته د موبایل ټاورې نه دي لګېدلي. پټان عبدالخالق زیاتوي که څه هم د یو خاص موبایل کمپنیانو سیګنل ورته راځي خو هغه هم تر محدود ځایونو پرېږدي چې د رابطې مسله نه حل کوي. نو که ته یو ایمرجنسي روغله یو مته چوته څه جواب کې هغه ته به ته خامخا د غره سر ته خېږي هلته به ایتو مطلب دا دی په مشکل سره به هغه نه میلو شي. او بعضې خو داسې علاقې دي چې هلته نه د غرونو په سر کې کور کوي نه په کلو کې کور کوي. که دغو ټاور لګونې باندې کور زر زر شروع شي او دغو علاقو دپاره دا ټاور یې ولګېږي نو امید دی چې د کوم سیګنل مسله دی د خلکو د یو بل سره د رابطو کوم مسله دی دا به انشاءالله حل شي. د صدی محمد کمال وایي مخکې به دا ورته ویل کېدل چې په 3G او 4G انټرنیټ د بندیز له کبله موبایل کمپنیانې خپل خدمتونه وړاندې کولو ته تیاریږي نه ولې چې تاوان دی ورته، خو و چې هغه بندیزونه اوچت شول نو په کومه خبره دوی ورنه محرومه ساتلی شي. هغوی به دا خبره کوله چې مطلب فاټه کې 3G 4G شتانه نو دا مونږ ته نقصان دی او زړه به نه ښه کولی شي. اوس خو 1 منت کېږي 3G 4G هم راغلی دی نو لہذا مونږ دا درخواست کوو دا ریکویسټ کوو چې د سنټرل کورم ته د اوس ستنې ولګېږي. بلخوا د صوبایي اسمبلی ممبر محمد ریاض بنګش مشال لوډیو ته وایي تیر کال د جون په میاشت کې ځایي خلکو ته د رابطې سهولت ور برابرولو لپاره هغه هلته موبایل ستنې پر لګولو کار پیل شوی و خو مزدورانو د تختولو پیښه تر رامنځته کېدو پس دا هر څه وځنډېدل چې لا تر اوسه بیا نه دي بحال شوي. محمد ریاض بنګش زیاتوي له پوځي چارواکو سره پر دغه لګیا دی چې د موبایل کمپنیو امنیتي اندېښنې ختمې کړي او یو ځل بیا هغوی هغه ستنې لګولو ته وهڅوي. څه د دې کوم مزدورانو انجینرانو هغه غوښیو بیا یو کس دوه پکې مړه شوي نو د هغه په وجې کومې کمپنۍ وي هغوی دې ځای نه لاړ وو کوم د علاقې مو سره بریګیډیر صاحب کمانډنټ صاحب د هغوی په کوششونو سره او د مو هلو ځلو سره انشاءالله هغه به هم الله پاک شروعات وکړي او انشاءالله دې کې به مو کامیاب شو. په منځني کورمه کې تیر کال پر 28 جون له درنیو شګیو د موبایل ستنو لګونکي شپږ مزدوران طالبان وسلوالو تختولي ول. که څه هم هغه هلته پوځي عملیات وشول او امنیتي ځواکونو 15 مزدوران د وسلوالو له بنده هم راخوشي کړل خو بیا هم موبایل کمپنیو ستنو پر لګولو خپل کار بند کړی دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.